کرکټ سخت مینوال رضا خان کاکا د کابل په یو روغتون کې خپل روح حق ته سپارلی. رضا خان کاکا چې د پکتیا ولایت اوسیدونکی وروسته تر هغې د افغانستان د کرکټ سره مینه پیدا شوه چې په عربي اماراتو کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې یوه لوبه ولیده. هغه په دې مشهور چې د افغانستان د کرکټ لوبو پر مهال به دودیزې جامې اغوستې او درې رنګه ملي بیرغ به رپاوه. د افغانستان د کرکټ لوبې یو مشر مینوال چې د رضا خان کاکا په هکله معلومات لري په ټولنیزو شبکو کې د هغې په مړینه خفګان څرګند کړی. افغانستان کرکټ بورډ پخوانی مشر نسیم دانش په فیسبوک کې د رضا خان کاکا په مړینه خفګان څرګند کړی. ښاغلی دانش لیکي الله جل جلاله د رضا خان کاکا ته جنتونه ورکړي. د کرکټ سره لیونۍ مینه درلوده. د عجب خان افغان مر په نامه د فیسبوک یو بل کارکوونکی چې خپل پاڼې د رضا خان کاکا انځورونه خپاره کړي لیکلي د رضا خان کاکا د مړینې خبر خواشینونکی دی. الله جل جلاله ورباندې رحم وکړي او د جنتونو سردار دې شي. روح ښاد یارې تلپاتې انا لله و انا الیه راجعون. افغان خبریال سعید شینواری بیا په فیسبوک باندې لیکلي چې د افغان کرکټ رنګ او جذبې له دې نړۍ مخه ښه وکړه. د افغان لوبډلې سرسخت مینوال رضا خان کاکا د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. د افغانستان کرکټ بورډ تېره اونۍ د خپل فیسبوک په رسمي پاڼه کې د رضا خان کاکا د ناروغۍ خبر ورکړی او د ټولو مینوالو د هغې د روغتیا لپاره دعا غوښتنه کړې وه. افغانستان کرکټ بورډ مشرتابه د کرکټ نامتو مینوال رضا خان کاکا ته عاجله او بشپړه شفا غواړي او ډاډ ورکوي چې د نوموړي د درملنې ټول مصارف او لګښتونه به په خپله غاړه اخلي. رضا خان کاکا د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې سرسخت مینوال دی چې تل افغان لوبډله او لوبغاړي هڅولي، لوبو ته ورغلی او تل د افغانستان کرکټ سره مینه کړې ده.